سلامونه هغو دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ او ګورئ به د مهاله اف جي ټایپز یوټیوب چینل هغو دوستانو تاسو لپاره مې نن په زړه پورې طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو په MTN سیم کارت کې پری انټرنیټ ترلاسه کړو. دوستانو زما ملګري راته په خپل موبایل کې یوه ویډیو ریکارډ کړې ده. زموږ په ساحه کې MTN سیم کارت کار هم نه کوي خو تاسو لپاره مې ویډیو آماده کړې ده دوستانو چې څنګه کولی شو MTN سیم کارت کې پری انټرنیټ دوستانو ترلاسه کړو. نو دوستانو له ویډیو سره مخکې زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او تاسو به دوستانو راشئ پلی سټور به راخلاص کړئ په خپل موبایل کې او پلی سټور راخلاصول وروسته به دوستانو په سرچ کې دغه کوم نوم چې ما دوستانو ورکړی دی او دغه نوم تاسو ورکړئ او دغه یو تونل چې کوم دی دغه یو APN چې کوم دی دوستانو دغه به تاسو انسټال کړئ. دا کوم اپلیکیشن چې دوستانو تاسو وینئ دغه به تاسو را انسټال کړئ. سکاس IP تونل دغه دوستانو تاسو انسټالول وروسته به دغه تاسو دوستانو راخلاص کړئ. دوستانو دغه مو چې کله راخلاص کړو دلته به تاسو په کې لاندې لږ راشئ تاسو ته لاندې اپشن یو ان کېږي دغه لاندې اپشن دوستانو تاسو وینئ اوکې په دغه اوکې اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او بیا په دې کې موږ دوستانو اوس سیټینګ ترسره کوو. تاسو سره یو څه اندازه انټرنیټ باید موجود وي تر څو دغه سیټینګ په انټرنیټ باندې دوستانو وکړئ. یو څه اندازه انټرنیټ باید ولرئ دوستانو تاسو کولی شئ په دې کې سیټینګ وکړئ او بیا هېڅکله که تاسو انټرنیټ ونه لرئ نو بیا تاسو کولی شئ پری انټرنیټ استعمال کړئ. راشئ د سیټینګ برخې نه به دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به دوستانو له سیټینګ برخې کلیک وروسته تاسو راشئ ریکویسټ تونل باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته دوستانو تاسو ته یو اپشن درکوي په دغه اپشنو شپږو اپشنو کې دوستانو موږ ته یو دلته اپشن راکوي تاسو دوستانو کتلی شئ DNS تونل په دغه DNS تونل باندې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او اوس به راشئ په دغه اپشن باندې به دوستانو تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به دوستانو دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه ځای کې دوستانو تاسو کتلی شئ پری سرور باندې به ورته کلیک واخلئ او دغه پری سرور به انتخاب کړئ دوستانو او په دغه ځای کې به دوستانو تاسو اوس څه کوئ تاسو به راشئ د 2 ډاډ او ترڅنګ 350 دغه به پرېږدئ او نور به شاته ټول ختم کړئ. د 2 کوم ډاډ چې دي دغه به هم دوستانو پرېږدئ او 350 هم تاسو کتلی شئ همدغه شان به تاسو ختم کړئ. په دغه ځای کې به تاسو اوس 4 ځلې 8 یو ډاډ 8 یو ډاډ او 8 ډاډ همدغه شان دي دوستانو دغه تاسو ورکړئ 8 ډاټ 8 ډاټ 8 ډاټ 8 ډاټ او ډبل ډاټ او 350 دغه به دوستانو تاسو ورته ورکړئ. د زما چې کوم رقم طریقه کوم همدغه شانې به تاسو هم وکړئ او بیا به دوستانو تاسو راشئ لاندې یو اپشن تاسو درکوي سیو DNSTT یعنی ډبل ټي په دغه باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. دغه کلیک کړئ تاسو پورته کوم نښان چې دوستانو وینئ په دغه ځای باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. دلته دوستانو تاسو ته موږ یو پایله دوستانو تاسو به دلته کلیک واخلئ په دغه ځای باندې یو څه انتظار به ورته وکړئ لږ لوډینګ دوستانو دغه اخلي. ښه دوستانو په دې کې سرور دي موږ ته دغه ځای کې دوستانو سرور یې راکوي لومړی سرور او دوهم دغه څو سرور دوستانو بعضې وخت کار نه کوي ځکه چې مصروفې وي نو لاندې کومې سرور چې دي دغه دوستانو ټولې کار کوي دغه ټولې سرورې کار کوي بعضې سرورې چې کار نه کوي تاسو یې بدلوئ بعضې ملګري به وایي چې نه زه راځم په د جرمني باندې کلیک ورته کوم په دغه بعضې وایي نه دغه کار نه کوي خو تاسو سرور یې هر ځل به سرور یې چې کوئ ځکه چې هغه سرور یې مصروفې وي هر څوک لګیا دی پری انټرنیټ ترلاسه کوي له دغه سرورو څخه. تاسو ته به دوستانو دغه ځای کې یو ایډز راځي خو دغه ایډز به تاسو ختموئ او تاسو به دوستانو دغه ایډز وګورئ او بیا به یې دغه ایډز ختم کړئ. دوستانو د هیڅ طرف ته پورته کونج کې تاسو ته یو د ضرب له مخه کاري ضرب نشان دی دوستانو په دغه نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ دا اوسه پورې اوس شو دوستانو په دغه باندې کلیک واخلئ او دغه به ختم کړئ. ختمولو وروسته به دوستانو تاسو ته یو څه لوډینګ اخلي خو اوس دوستانو دلته مونږ سیټینګ چې دی هغه برابریږي. ښه دوستانو اوس به تاسو مخکې څه کوئ مکمله طریقه تاسو ته ویډیو کې ښیم ویډیو تاسو دوستانو مه سکیپ کوئ او بیا به راشئ په د پورته 3 لاین دي دوستانو کوم وینئ په دغه 3 لاین باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. په دغه کلیک اخیستلو وروسته به دوستانو تاسو دلته یو اپشن د دوستانو دغه اپشن به تاسو امپورټ ایکسپورټ دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو او بیا به تاسو دلته راشئ ایکسپورټ دغه دریم اپشن به تاسو کلیک کړئ او بیا به راشئ الاو به ووهه دوستانو تاسو ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ او دلته به تاسو ورته نام ورکوئ دغه کې به تاسو راشئ دوستانو د MTN دلته به تاسو MTN سیم کارت به تاسو نام ورکوئ MTN پری دوستانو چې ورکړ بیا به تاسو څه کوئ تاسو به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک واخلئ لاک او دلته موږ ته دوستانو 2 اپشن راکوي یو دریم او بل دوستانو دوهم او دریم دغه به تاسو دوستانو روښانه کوئ او دغه اپشن یې به روښانه کوئ او بیا به پسې دغه پورته دا کوم تور نښان چې دوستانو دغه کلیک کوئ
او دلته تاسو ته میسیج کې دوستانو تاسو څه کوئ میسیج پور یوزر هر څه چې تاسو ورکوئ مثلا خای ولیکئ بس کپي دی او خای پکې ولیکئ او بیا دلته راشئ ایکسپور دغه باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ د کلیک اخیستلو وروسته به دوستانو تاسو اوس څه کوئ د ستاسو سیټینګ کې د هغه بالکل دوستانو ترسره شو په بشپړ شو دوستانو او تاسو مخکې ویډیو درسره وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ او تاسو به راشئ زه اوس راځم دغه ډیټا چې دغه M10 ته دوستانو کنورټوم M10 ته راړوم په M10 کې دوستانو اوس انټرنیټ نشته تاسو به اوس وګورئ انټرنیټ پکې نشته دی M10 ته زما دغه واړوله او اوس دغه ته دوستانو زه راځم فیسبوک خلاصوم خو فیسبوک دوستانو نه خلاصېږي ځکه چې زما MBیانې نشته فیسبوک نه خلاصېږي زما MBیانې دوستانو نشته اوس راځم دغه VPN کنیکټ کوم دوستانو راځو په سٹارټ آپشن باندې کلیک اخلو سٹارټ آپشن دوستانو پری VPN DNS دوستانو دغه به اوس موږ سره کنیکټ شي موږ ته دوستانو یو میسیج هم راکړی او دغه موږ سره کنیکټ شو او یو ایډز هم پرې راغی دوستانو تاسو کتلی شئ ایډز هم پرې راغی او دغه ایډز به تاسو لرې کوي او اوس به دوستانو ته راشم فیسبوک به راخلاص کړي تاسو کتلی شئ په اتومات ډول دغه فیسبوک چې دی هغه راخلاص شو دوستانو تاسو وکته او زه راځم له سره نه یې راخلاصوم دوستانو تاسو کتلی شئ له سره نه مو سره راخلاصېږي او ډېر ښه تیز کارم کوي دوستانو نو تاسو په همدغه طریقه سره کولی شئ دوستانو چې پری انټرنیټ په M10 سیم کارت کې ترلاسه کوئ دغه دوستانو دروغ نه دی دغه حقیقت دی بعضې سخو کې به کار نه کوي نو بیا بعضې ملګري وایي نه دغه کار نه کوي نو هغه سخو پورې اړه دی چې ځنه سخو کې دغه سرور کار نه کوي نو نوره پری انټرنیټ دوستانو همدغه طریقه وه چې ما درته وښودله تر بل ویډیو به چې زه راځم په M10 سیم کارت کې هم یو پری انټرنیټ دی دوستانو هم تاسو ته په اتصالاتو کې هم ښایم تر بل ویډیو د الله په امان